په افغانستان کې خلک فکر کوي چې په خارج کې نه څوک دروغ وایي او نه څوک غلا کوي، خو دلته هم خلک دروغ وایي او هم خلک غلا کوي. سلامونه، خوښ یم چې زه رضا شاه یوسفزی یو دفعه بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضر یم. د دروغ او د غلا باره کې دا معلومات ما ته هغه وخت کې وشو چې کله د یو دوکان مسؤلیت زما شیف یا رئیس ما ته راوسپارلو. دا دوکان زموږ په ګرمۍ کې وازي او په ژمي کې بندېږي، ځکه آیس کافې ده. آیس کافې عموما 8 میاشتې زموږ دوکان وازي او 4 میاشتې په ژمي کې بند وي. دا دوکان یې ما ته راوسپارلو، ویل چې که په دې دوکان کې ښه هم کېږي ته زما دپاره مسؤل یې، او که بد هم کېږي ته زما دپاره مسؤل یې. نو ما هم کوشش وکړو له کومه علاقه چې د کار سره لرم دا دوکان ښه مینج کړم، ښه سروس خلکو ته وړاندې کړم. نو دا پوره ټیم یې ما ته راوسپارلو. د دې نه مخکې د دې زوی پکې کار کولو، زوی اوزبیلډینګ یې شروع شولو یا درس یې شروع شولو. دا ټول ټیم یې ما ته راوسپارلو. په دې ټیم کې موږ سره په سروس کې یوه جلۍ کار کولو د 13 کاله تقریبا. نو سروس کې چې همیشه هغه خلک کار کوي چې په الماني ډېر ښه پوهېږي، یا دلته کوشش به هم کولو چې هغه خلک چې دلته پیدا شوي هماغه ونیسو تر څو د خلکو سره د دې په لهجه باندې ډېر ښې خبرې وکړي. نو په اول ورځ مې چې د تللو سره سم حسابي وکړله، پیسې کمې وې. قانون دلته دا دی چې ته کله حسابي کې په رسټورانټدارۍ کې یا په ګسترونومي کې ستا د ګټې سره 10% باید اضافه پیسې پرتې واوسېږي. دې ته ټرینګل ټیپ یا هماغه د تحفې پیسې وایي. نو کله مې چې حسابي وکړله سره د دې چې 10% دا پیسې هم نه وې، یو څه پیسې نور هم کمې وې. خو ما هم ځان سره فکر وکړلو زما هم اوله ورځ ده، شاید څه غلطي وشي اوسېږي، شاید دې نجلۍ چې شی ډېر زیات ټیپ کړی اوسېږي، ډېر زیات آرډر یې اخیستی اوسېږي په غلطۍ سره، لکه یو شی یو دفعه په کار و دې شاید 10 دفعې ټیپ کړی اوسېږي. نو خو ما 200 خبرې مې ذهن کې راغللې، ما زه بلا ورپسې سبا ته به زه کوشش وکړم چې دا کوم آرډرونه چې دا نجلۍ موږ ته راکوي زه به دا کنټرول کړم چې آرډرونه خو دا ډېر نه دغه کوي، یعنې د خپل اندازې نه خو زیات نه ټیپ کوي یا موږ ته راکوي. نو سبا ته چې مې کوشش وکړ چې آرډرونه ټول کنټرول کړم، هر څه صحیح نورمال و. نو په اخر کې چې مې بیا حساب وکړله بیا پیسې کمې وې. نو ځان سره مې فکر وکړلو چې جلۍ طرف ته څه مشکل دی، سروس طرف ته څه مشکل دی. نو په 3مه ورځ باندې مې ورته ویلل کله چې شاته تشناب طرف ته ځې یا ګودام طرف ته ځې یا سګرټ څکلو دپاره ځې، کوشش وکړه دغه بټوه چې ده دا دلته په میز کېږدي. که کوم زموږ مشتریان چې دي پیسې چې ورکوي، نو زه بیا نشم کولی تا ته غږ وکړم. نو بټوه هم دلته پرېږده چې زه د حسابي بیا همدې ځای نه ورته پیسې ورکړم او پیسې ځینې والم. نو دې ما ته ویل چې زه ځم شاته سګرټ څکلو دپاره. نو بټوه مې ځان سره ویوړله. نو تېرې 2 ورځې حسابیګانې خو زما په ذهن کې وې، زه دې پسې یو 2 دقیقې بعد ننوتلم. ومې لیدلو چې دا څه شی کوي، چې ومې لیدلو دې پیسې ایستلې د بټوې نه او خپل په جیب کې درنه کولې. ورته مې وویل چې دا ښه کار نه دی. بټوه مې ترې واخیستله، رئیس سره خپل یا شیف سره په تماس کې شولم. هغې راته ویللې چې چاره نشته دی دستي. نو بټوه ورته وویل چې تا سره پرېږدي نور کوم خلک چې کوم مشتریان چې پیسې ورکوي یا کوم ګاهکان چې پیسې ورکوي هغه پیسې ته نه اله، دا دې فقط آرډر علي د خلکو نه یا هماغه کوم سروس کې چې کار کوي حسابی نه غیر د نور ټول سروس مخ ته وړي هماغسې. په یوه هفته دې نجلۍ کار وکړلو، نور یې کار پرېښودلو ځکه په غلا کې مې ګیر کړله یا په غلا کې ګیر شوله. یوه هفته بعد یو بله نجلۍ راغلله. دې نه نو کله چې ته نوی څوک په کار کې نیسې، دا دنیا ټولې دنیا کې قانون دی، ته ورسره یو لنډه انټرویو کې چې ته څه شی کوې، پخوا دې څه شی کولو، اوس څه شی کوې، څومره وخت دپاره غواړې موږ سره کار وکړې. نو د نجلۍ نه چې ما انټرویو واخیستله، ویله چې 3 میاشتې دپاره غواړم کار وکړم، فیزیوتراپي کې درس وایم او ډېره ښه رشته ده. نو ویله چې 3 میاشتې غواړم کار وکړم، یو 100 روپۍ راسره جمع شي، ځمه هالیډی باندې چکر باندې. نو ما ورته ویل زه ښه خبره ده، زموږ هم د زور 3 میاشتې ګرمۍ ته خلک په کار دي. نو یو هفتې کې د نجلۍ دومره ښه کار کولو، یو هفتې 2 هفتو کې تقریبا دې زموږ 80-90% زموږ کار ډېر زیات مغلقه دی، 80-90% کار یې زده کړلو. من حیث د مسؤل زه ترې راضي وم. خو دې زه نه پوهېږم، پخوا یې فکر نه کوم دا کار کړی اوسېږي. نو دې دا اخر کې دا د مینیو کار او دا د لاسونو کاغذونو یو دانې به یې راغوستلو او درنه کولو به یې. نو ما ورته ویل چې دا پتنوس واله ټول یو دفعه کېده، سپک دي، درانه نه دي، همداسې رادننه کړه یو دفعه چې ته وځې راننوځې ستړی کېږي، یعنې انسان ستړی کېږي. نو خو دې ته ما 2-3 دفعې دا خبره تقریبا وکړله، دې ونه منودله. ما فکر وکړو شاید زما د خبرې په مطلب باندې نه یې پوه شوي.
نو ما دا پتنوس واغوستلو چې ووځم چې ده ته وښیم عملي چې څنګه وکړي. نو چې ګورم دې د بټوې نه پیسې ایستلې، موږ یو رقم شرټ تړو یا یو رقم ټوټه غوندې ده تړو د خپل ملا نه لاندې چې دا پتلونونه یا دا مردار نه شي په آیسکریم باندې یا د کافي په چپه کېدلو په وخت کې، یا یو یونیفورم غوندې ده چې د عام سړي سره ستا فرق وشي. نو دې د بټوې نه پیسې ایستلې او په دې شرټ څه کې یو جب غوندې دی چې موږ پکې دا بټوه مټوه دننه کوو چې حسابه نه بعد دا بټوه یا دا موبایل چې دی دا پکې دننه کوو. دې د بټوې نه پیسې ویستلې په دې جب کې دننه کړلې د دې شرټ څه په جب کې. نو ما چې ولیدله نو ما ورته کیسه ونه ویله، فقط داسې سر مې ورته وخوځولو چې مه کوه مه وباسه پیسې د بټوې نه. نو دا دویم دفعه چې په غلا کې مې ګیر کړلو. دې جلای مې تقریبا 3-4 ورځې نور کار وکړلو، نور رانغلله. خو بس بیا په هغې دوکان کې نور خلکو ونیول، خدای شته نور صحیح خلکو چا پکې غلا نه کوله. بیا بېرته دې غټ دوکان ته راغللم جیمي کې، ځکه هغه دوکان موږ 8 میاشتې وازي 4 میاشتې بند دي. نو دې غټ دوکان ته چې راغللم دلته موږ سره یو سړي کار کولو یا د زما شف سره یو سړي کار کولو د تیر تقریبا د 15 کالو نه. نو دې سړي ته چې ما ولیدل دا سړی زما د راتګ سره، ځکه زه نه سګرټ څکم او نه دومره ډېر تشناب ته ځم، هماغه سهار چې کار کې ودرېږم تر ماښامه پورې عمل ته ولاړ یم، بغیر د دې نه چې یو بریک ته لاړ شم او که کله کار ډېر وي هغه بریک ته هم نه ځم. نو دې سړي باندې زما نظر و چې ګورم دا سړی داسې ورخطا او بعضې عکس العملونه یې نورمال نه و زما په شتون کې هلته. نو زما لږ زره سودا شوم چې یاره دا سړی، نو هلته خو نور هم ډېر غلاګانې ما لیدلې وې، نو ما یاره دا سړی د څنګه چل دی، دا څنګه داسې ګډوډ حرکتونه کوي. او سړی هم تقریبا 15 کاله دلته کار کړی، با تجربه سړی، هوښیار سړی او فکر داسې دې باره کې دومره ډېر فکر نشي کولی. نو دې به هم دا بټوه اخیستله، تللو به تشناب ته به ننوتلو بټوې سره. نو یو دفعه ما ورته ویلل چې ته خو ګوره ښه پوهېږي دلته موږ سره نور هم کسان کار کوي، دا ته چې د بټوې سره ننوځي دا نوي کوم پرسونل چې موږ سره دی دې ته هم ننوځي او دا دومره ډېر ښه کار نه دی په دې دغه کې، ځکه اوله ورځ نه موږ چې قرارداد کوو یا شفت چې ورسره قرارداد کوي هغه ورته وایي چې کله چې دا بټوه تا سره ده دې سره مه ننوځه تشناب طرف ته یا شخصي ځایونو ته مه ځه، دا د په میز باندې او ته چې بیا نور طرف ته ځې ځه، ځکه په دې کې څه اضافه پیسې پرتې دي، یعنې د غلا مسله پکې ډېره جګه ده په دې کار کې. نو دا سړی ننوتلو، نو یو دفعه ننوتلو ما ورته ویلې، 2 دفعې ننوتلو، 4-5 دفعې خدای شته ما ورته ویلې. بل دفعه چې بیا ننوتلو نو دې به زما سترګې څارلې چې زه کوم طرف ته ګورم، چې زما فکر نه دا تشناب ته ننوځي بټوې سره. نو بل دفعه چې دې زما دې فکر وکړو چې زه مصروفه یم هلته کسټمر سره، دا ننوتلو تشناب ته. نو تشناب زموږ داسې دی چې یو طرف ته د ښځو ځای دی، د ښځو دپاره دی، یو طرف ته د سړو دپاره دی. نو دا چې سم ننوتلو دې پسې داسې یو 40 سکنډه بعد زه ورننوتلم. نو دا مې چې ولیدلو دا شوت چې مخکې مې تاسو ویل چې موږ یو شی تړو، دا یې جګ کړی او 2 دانې د 500 نوټونه دا یې په دې خپل پتلون په جیب کې درنه کول. نو دې سړي چې ما ته ولیدل ډېر زیات دا رنګ یې والوتلو. نو ما ورته ویل چې ګوره دا خو کار نه دی، ته خو دومره تجربه دار سړی، دومره ډېر وخت یې دلته کار کړی دی، په دې کې هم ته داسې کار کوې او سړی دومره پیسه داره سړی دی، باور وکړئ چې څو دوکانونه لري په دې جرمني کې، هغه څو دوکانه لري، خپل کاروبار لري. په دلته یې ګټه ډېره ده، یو څه جګ معاش لري، یو څه لکه دا شی چې ما ولیدل د دې طرف نه. نو خپل دوکانونو کې نور خلک کېنولي دي. نو بس سړی ډېر خجالته شو، تر نن ورځې پورې سړی خجالته دی. بیا ما و رئیس دې باره کې بحث وکړو چې دا خو دغسې خبره ده، بس کار نه وي نیستلو یا کار نه وي نیستلو، خو پخوانی اعتبار نه دی پاتې ورته په کار په ځي کې. د دې نه مخکې به یعنې دې به د ټولو سره خوله اچوله، ځکه چې ډېر اکسپیرینس سړی و، هر چا باره کې به یې کوشش کولو چې یو خامي پیدا کړي او دا کس بدنام کړي. خو اوس هغې پوزیشن کې نه دی، ځکه اوس اعتبار یې ډېر زیات خراب شوی دی. نو من حیث تاسو ورور وایئ ما ته، ملګری ما ته وایئ، هر چا چې ما ته وایئ، دغه یو نصیحت زما ځان سره وساتئ په غوږونو کې یا په ذهن کې چې هېڅکله خپل د کار په ځای کې غلا مه کوئ او دوکه مه کوئ. یو ورځ نه یو ورځ زموږ ستاسو پښتو کې متل دی چې منګی ماتېږي. نو یو ورځ نه یو ورځ سړی بدنامي ورته پاتې کېږي. نو دا د غلا قصې وې چې ما
په خپلو سترګو ولیدلی په تېر یو کال کې په جرمني کې. نو په دې هیله چې راتلونکي کې ونه ګورم او راتلونکي کې داسې شی بیا تکرار نشي زما د کار په ځای کې یا زه چې کوم ځای کې کار کوم. تاسو کله څوک په غلا کې نیولی دی کوم نیولی په کمنټ کې راته ولیکئ چې زه پوه شم چې یوازې ما لیدلی دي که نه تاسو هم په دې باره کې معلومات لرئ. ډېر زیاته مننه کوم ستاسو د ټولو لیدونکو نه چې تر دې دمه زما ملتیا وکړله. تر بلې دې خپرونې چې بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاستئ ښاد او بریالي اوسېږئ. د خدای په امان.